طواف روان دی لایو ویډیو روانه طواف کې. الله اکبر. دیم راغلی عبادت له پلانې صاحب او پلانې صاحب ولاړ یو موږ صفا مروه کې. دا ما سره پلانې صاحب دی موږ ناست یو حرم کې. دا ما سره پلانې صاحب دی موږ لګیو جمرات ولو. دا کوم ځای عبادت؟ ها دا بعض ورته لاندې کمنټ کې لیکي وي الله یې قبول کړي. دا ته غلطه خبره کوي. ولې غلطه؟ که د الله دپاره یې کړی وي بیا دې ته خبرېدنه، خو دې دپاره کړی چې تا ته وښیي نو ته ورته دا ولیکه لاندې وړې مزدار ښکاري. خو دې دپاره کوي چې څوک یې صفت وکړي چې ته څه ښکاري؟ ډېر مزېدار ښکاري. او دې دپاره کړی. د الله دپاره چې کوي هغه دا چلونه کوي. بعض په طواف کې لګي ځان ته وایي کیمره نیولي، بیا به ځان ننګاره کړی وي چې زه نه یم خبر. دا بیان تر اخره پورې واورئ. څوک لګي چې مالې ویډیو کوي موږ دوه خبرې خپله لګي تصویران. بچې دلته ودرېږه، ښځې ته وایي تا خوا ودرېږه. اکثر ښځې لګي دله تصویر وباسي ولاړ، شرم وله نه ورسي. حرم کې به ناستي موبایل به ځان ته نیولی بیا به رانږدې کېږي به لرې کړي کړپ تصویر به وباسي. لږ ساعت بعد په هوا یي په څه انټرنیټ هوا ده که فیسبوک کې چلیږي او په ټویټر کې چلیږي او په انسټاګرام کې چلیږي او په واټساپ باندې کړنګا جوړه شیجلې لکه پلانې تللی الله کور ته الله پسې تللی په داسې قیسه د تصویران چلیږي. دلیل دی په دې باندې چې عمل یې خالص نه و. دا زړه کېدو چې دا پکې وکړو نو دی به تا سره څه چل کوي؟ د میقات نه به په دې تصویرانو شروع کړي واپس راتلو پورې. واپس چې کلي ته راورسي هغه میلونه چې ورته چې اب هم په تصویرانو کې ویني، اب هم ویني. بلکې دا پرېږده ترقي شوې ده. کوم مېلمانه چې مبارکۍ راغلي د هغوی تصویر به هم نشته او کېدای شي لایو ویډیو په هغه ټایم کې ورچلی دی. دې موبایلو دې کیمرو والله چې موږ ته بې حیا کړي. تاسو د شیخ صاحب دا قیمتي بیان واورېدو. څوک چې هلته لاړ شي پاک ځای ته او عمرې ته او بیا هلته هغه سیلفیانې وباسي لایو کوي نو دا ښه کار نه دی. شیخ صاحب ډېر قیمتي خبرې وکړلې. تاسو هم د دې شیزونو نه اجتناب وکړئ کله چې هلته لاړ شئ. دغه شان قیمتي او اهم بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ فالو کړئ. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.